بله مسله په دې باندې څه دلیل دی چې یاجوج و ماجوج به راوځي دلایل په دې باندې صحیح دی چې دا خو موږ بیانوو چې د قیامت په علاماتو کې یو نښه دا ده چې قیامت ته به نږدې یاجوج و ماجوج راوځي خو په دې دلیل څه دی چې یاجوج و ماجوج به راوځي سورة الکهف کې الله سبحانه وتعالی د ذوالقرنین تذکره کړې ده او تپوسو یهودو کړی یا قریشو کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغوی ته یهودو ویلي وي ته د دې پیغمبر نه تپوس وکړه د ذوالقرنین په باره کې ویسألونک عن ذي القرنین الله آیتونه نازل کړو خلاصه دا د خبرې چې په منځ کې به کې د یاجوج و ماجوج تذکره راغلې ده قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وإيه ذو القرنين دلت يأجوج ومأجوج يقوم موسيقى وغود الفساد كي بزمكك نمنگ بديسي سراجمكو سمال أو تاسر بودريقو تديس الديوالو چه منگ دوی در فساد نبچو اغو تی دیوال بزو اما او هر څه به زه وکړم خو تاسو راسره صرف مرسته وکړئ زما سړي پکار دي عدد مې پکار دي هغه د اوسپنې دیوال یې ووهو تانبې پکې ویلې کړه دننه یې پکې واچوله قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا الله وایي داسې دیوال ورته ذوالقرنین ووهو چې یاجوج و ماجوج کې بیا د طاقت نه و چې دې کې سورې کړی وی یا په دې راوړېدلی وی خو بیا په خپله ذوالقرنین دا ووایي چې دا د الله رحمت دی چې ما له د دې طاقت راکړو خو چې کله لوز پوره شو د الله فاذا جاء وعد ربي او لوز د الله یعنې چې کله د قیامت وخت رانږدې شو یا کله چې الله دا وغوښته جعله دکاء وکان وعد ربي حقا دا به الله ریزه ریزه کړي نو د دین هم دا ثابتېږي چې د یاجوج و ماجوج به دا به راوځي قرآن نه پې دلیل دی دغه شان سورة الانبیاء کې الله ویلي دي حتى اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون الله وی یاجوج و ماجوج به کولاو کړی شي او دوی به د هر طرف نه راځي نو دا دویم دلیل شو په دې باندې حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ځای په ځای اشاره کړې ده یاجوج و ماجوج دې مسلې ته یو حدیث موږ بار بار بیان کړی د قیامت په علاماتو کې او په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو لس نښې نه لیدلې ګټې او په هغې کې یو ذکر کړه یاجوج و ماجوج چې څو پورې یاجوج و ماجوج نه یې راوتي نو د هغه وخته پورې قیامت نه راځي سورة الکهف د دې آیتونو نه خو داسې ښکاري چې یاجوج و ماجوج د هغه دیوال نه شاته دي کم دیوال چې ذوالقرنین دوی ته وهلی او د اوسپنې نه او د تانبې نه د دوو غرونو په منځ کې د دې لپاره چې دوی په ځمکه کې فساد نه جوړوي خو دا نن سبا په کوم ځای کې دا دیوال لازي او یا دا کومه علاقه ده نو په دې کې اختلاف دی د علماو بعضو دا ویلي دي چې د ترک چې کوم علاقه ده او د اتراکو د دې د اخري باډرې چې کومې دي علاقې د دې نه شاته ارمینیا او اذربایجان او دې ملکونو ته نږدې په دغه ځای کې د دوی دا سد چې کوم دی او د دیوال دا واقع دی په دغه ځای کې دا یو کوشش چا کړی دی داسې بیان کړي دي چا داسې ویلي دي چې دا د یو غر دی چې هغې ته ویله کېږي جبال القوقاز دا غرونه دي او عرب دې غرونو ته وایي جبل قاف نو دې غرونو شاته په دغه ځای کې دا یاجوج و ماجوج دي او دا غرونه وایي د داغستان په علاقه کې راځي چا دا خبره کړې ده چې دوی د روس طرف ته راځي او د چاینا طرف ته راځي الغرض حاصل دا دی او بعضو محققین و علماء دا قول دی چې تحدید د مکان د دې لپاره دلیل پکار دی او په دې سې واضح دلیل نشتی خو دا موږ ویلی شو چې یقیني دوی دغه د چاینا طرف ته او روس او دا جبال قوقاز چې موږ ووایې ارمینیا اذربایجان همدغه علاقې دي دا ټول یو طرف دی نو دا سد چې کوم ذوالقرنین وهلی دی دا په دغه ځایونو کې په یو علاقه کې دی والله اعلم تحدیدنې څوک نشي ښویی چې هغه دا ځای دی خو همدغه علاقه ده او په دغه ځای کې هغوی اوس هم موجود دي
او صحیح خبره دا ده چې کومه خبره کې دلایل نه وي مضبوط نو په هغې کې به د ځان نه خبرې کول نه وي پکار چې په کوم ځای کې دلایل مضبوط نه وي نو په هغه ځای کې به د ځان نه داسې یقیني خبرې نه وي کول پکار الا دا که سړی داسې یو قول ذکر کوي چې یعنی کیدی شي داسې یا موږ کوشش کوو او یا موږ محنت وکړو دې خبرې ته ورسېدو به هېڅ خبره نه ده خو یقیني داسې ویل چې دغه پلانې ځای دی د هغې دپاره بیا مضبوط دلایل پکار دي نو ځکه دې ته ویل کېږي امر غیبي لا یعلمه الا الله د غیبو یو خبره ده تحدید یې موږ نشو کولی او دا ځای الله ته معلوم دی د دوی صفات څه دي یعجوج و معجوج بدني صفات او عجیبه خبره دا ده چې د یعجوج و معجوج په باره کې ډېر دروغ خلکو نشر کړي دي ډېر دروغ لکه بعضو خلکو دا خبره ذکر کړې ده وی یعجوج معجوج په یو څو قسمه دي یو هغه و یو قسم به داسې چې یعجوج و معجوج به د ونو په شاني د ونو امره به دنګي او د دوی دنګوالی دا به صرف شپږ شلي ګزه یعنی یو سل شل ګزه دا به د دوی دنګوالی چا ویلي دي چې بل قسم پکې دا دی څلور ګزه به پلني او څلور ګزه به دنګي او دا پکې وي د ټولو نه سخت دي او دریم قسم هغه دي چې غټ غټ غوږونه به وي یو غوږ نه به طلایي جوړوي په هغې به سملي او دا بل غوږ به په ځان باندې راچوي دا به کمبلي او دا به صادري او چا داسې ویلي دي چې پلنوالی او دنګوالی دا به یو سل شل ګزه شپږ شلې ګزه به او د دوی به داړي لکه څنګه چې د دې درندګانو داړي دقه شان داړي به وي او د دوی به داسې اواز به راوباسي لکه ګیدړان چې دا څنګه اواز راوباسي او داسې ویښته به په دې بدنونو ولاړي چې دا د دې ویښتو د لاسه به نه دوی له ګرمي کېږي او نه به دوی له یخني کېږي او د بعضو به پکې ښکري او د بعضو به لکۍ او دوی به غوښې خوري که اومي دي او که پخې دي او که د مرداري دي هر څه به خوري او دوی به وینې څکي او دوی به میږي او منګکان او چې څه دي د ماران دا به خوري دا ټولې خبرې بې سنده او منګړت خبرې دي دا ټولې بې سنده دي او ځکه دا خبره یاده کوي یعجوج و معجوج کې دروغ اکثر په دې ویله کېږي دا کوم چې مقررین د علم ورسره نه وي او صرف بیان کې د خلکو توجه ځان ته اړول غواړي په خپله د یعجوج و معجوج یو ناشنا نوم دی چېرې یعجوج و معجوج دا به ګورئ څوک نو چې دا نومونه یې ناشنا دي یعجوج و معجوج نو دوی ورسره ناشنا قصې ذکر کړي دي د ده به دومره ګرډ غوږونه وي او دا په سر کې به یې ښکري وي او غټې غټې داړې به وي او دا ټول هغه صفات دي چې نه په قرآن کې ذکر شوي نه په احادیثو کې او نه په اثارو کې راغلي دي د دوی صحیح صفات په یو حدیث کې دننه راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث سندن ښه صحیح روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی امام طبراني هم راوړی دی چې انکم لا تزالون تقاتلون عدوا تاسو به همیشه د دشمن سره جنګ کوئ حتی یخرج یعجوج و معجوج تر دې چې یعجوج و معجوج به راوځي دا هم ستاسو دشمنان دي عراض الوجوه د دوی د مخونه به پلني دا صفت دی مخونه به پلني صغار العیون سترګې به وړې وړې او صهب معنی دا ده چې دا ویښته به سری او توروالی به پې زوروري من کل حدب ینسلون کأن وجوههم المجان مخونه به یې داسې لکه د ډال په شان کوم چې په جنګ کې استعمالیږي او دې کې چې سوچ وکړې او د چین او د خوشا د ملکونو ته وګورې نو د هغوی مخونه هم دقه شاني مخونه یو خو چې دی عراض الوجوه پلني نو دوی د مخونه پلني صغار العیون دا سترګې وړي او بل د سترګې ډوغلي د سترګې دننه تلي او مخونو ته چې وګورې او بیا ډال ته وګورې دا مخ هم دقه شاني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د دوی دقه صفات ذکر کړي دي اوس هم چې د دوی کوم یو جنس والا خلک دي دغه طرفونو ته چې اوسېږي او دغه ملکونو کې هغه اوس هم دقه شان مخونه دي او دقه خلک دي دا صفات صرف راغلي دي د دوی د بدني صفات
په حدیث کې. نور د دین علاوه چې کوم بدني صفات اکثر د عوام خپل منځ کې ذکر کوي یا په بیانونو کې مقررین بیانوي، هغه اکثر بې سنده دي او په هغې باندې څه دلیل نشته. امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده چې اکثر خلکو د یاجوج و ماجوج مبارک کې ډېر دروغ د ځان نه جوړ کړي دي، نو د هغه دروغو نه ځان ساتل پکار دي. د دې نه بعد بیا بله مسله، یاجوج و ماجوج به راوځي کله، یعنی کله به راوځي، زمانه کمه یو ده چې په کوم کې به دوی راوځي. کله چې ما تیر شوي درس کې دا خبره ذکر کړه چې مسیح عیسی علیه السلام د هغه په لاس باندې به الله مسیح الضلاله دجال مرداروي، دا خبره موږ ذکر کړې وه که نه؟ چې کله دا مسیح عیسی علیه السلام راولګي دجال مردار کی، یهود به ختم شي، د یهودو فتنه به ختمه شي، مسلمانان به په امن کې شي، دقه ټیم کې به یاجوج و ماجوج راوځي. دا د دوی د راوتو ټیم دی، یعنی کله چې دوی راوځي دجال به نه وي. کله چې یاجوج و ماجوج راوځي نو دجال به ختم شوی د عیسی علیه السلام په لاس باندې، او دا خبره یاده کوي چې عیسی علیه السلام به وي. یاجوج و ماجوج به د عیسی علیه السلام په زمانه کې راوځي، عیسی علیه السلام به لا ژوندی. د زینب بنت جحش رضی الله عنها روایت دی او مشهور روایت دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویل للعرب من شر قد اقترب. د عربو د پاره تبعی ده د هغه شر نه او هلاکت دی د هغه شر د لاسه چې هغه را روان دی. فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د یأجوج و مأجوج دی کم دیوال دی د هغې نه وی دومره حصه کولاو شوه. او حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعقد بیده 90 او په لاس باندې د 90 اشاره وکړه، 90 چې ورته وایي 90. پخوا به د عربو په ګوتو باندې حساب کوو، په ګوتو باندې به دا ارقام حسابول او مالونه به حسابول. نو د 90 دا حساب څنګه د 90 حساب دا دی چې دا سبابه ګوته چې ورته وایي، چې دې ته د شهادت ګوته م وایي او دې ته د مسواک ګوته م وایي، دا ګوته به راوالې او دا کمه غټه ګوته چې ده د دې په دې اخري سر به یې کېږي، نو دې ته عرب 90 وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نشانه وکړه، وی د یاجوج و ماجوج په دیوال کې دومره سوری شوی دی لکه څومره سوری چې دا دی، دومره سوری د یاجوج و ماجوج په دیوال کې شوی دی. بیا زینب رضی الله عنها تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، وی یا رسول الله افنهلک وفینا الصالحون، موږ به تباه کېږو په موږ کې به نیکان خلک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اذا کثر الخبث، چې کله پلیتوالی ډېر شو او فحش ډېر شو او د الله نافرمانیانې ډېرې شوې، نو بیا به نیکان خلک یي او د الله عذابونه به راځي. او دا ډېر د یېرې خبره ده او ډېر د یېرې حدیث دی چې نیکان خلک به یي او عذابونه به راځي. کله چې د الله عذاب راشي په هغې کې به ورسره بیا نیکان خلک هم ختمیږي. خو دا کله چې کله اذا کثر الخبث، چې کله څه ډېر شي، پلید کارونه ډېر شي، چې کله فحاشي ډېره شي. یو حدیث کې داسې راځي، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام احمد امام ابن ماجه راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان یأجوج و مأجوج یحفرون کل یوم. یأجوج و مأجوج روزانه دا کم دیوال چې دوی باندې ذوالقرنین والی دی، دوی په دې دیوال کې سوری کوي. روزانه یأجوج و مأجوج په دې دیوال کې سوری کوي. حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، چې کله په دوی باندې د نور دا سیره ولګي او د نور دا رڼا پې ولګي، قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. بس ځای چې ځو کوم چې په دوی مشر دی، وایي اوس یې پرېږدئ، سبا به بیا دا نور ځای بیا سبا وکړو. فیعیده الله اشد ما کان. نو دوی چې کله سحر راځي، الله هغه دیوال د هغه شته حالاتو نه هم زیات سخت کړی. نو کله چې به هغه نیټه پوره شي د دوی د راوتو، واراد الله ان یبعثهم علی الناس، او الله دا وغواړي چې دوی راوځي، حفروا حتی کادوا یرون شعاع الشمس، دوی به بیا په دې دیوال کې سوری وکړي او دومره سوری به پکې وکړي چې نور به پکې ښکاره شي.
یا د نور سیره به پکې ولګي، د نور رڼا به پکې راشي. قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا ان شاء الله. کم چې بې مشر هغه به دا ووایي چې بس اوس نور پرېږدئ راځئ، سبا که الله وغوښته نو نور به بیا پکې سوری کوو ان شاء الله یې ووایي. حدیث کې دي واستثنوا ان شاء الله یې ووایي. نور کله به دوی ان شاء الله نه وي، خو داسې به ووایي سبا به نور کار کوو. سبا چې به رالو هغه شته سوری به هم بند شوی، خو په دغه ورځ دوی دا ووایي نور کار به کله وکړو؟ نور کار به سبا وکړو. فیعودون الیه کهیئته حین ترکوه. نو دوی چې کله راشي هماغه امره سوری به شوی کم چې دوی پرېښودی دی. فیحفرونه ویخرجون علی الناس. نو بیا باقي چې کوم ځای پاتې شوی دی هغه به دوی سوری کړي او راوبوځي په خلکو باندې. دا د دوی د راوتو هغه طریقه ده. فینشفون الماء، په لاره باندې چې دوی په اوبو باندې تېرېږي دا ټولې اوبه به څکي، د اوبه به وچېږي. ویتحصن الناس منهم فی حصونهم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلق به په قلاګانو کې د دوی نه پټ شي. فیرمون بسهامهم الى السماء. نو دوی به د خپل غشي د اسمان طرف ته ولي. فترجع الیهم بالدم. نو دا غشي چې کله واپس راولیږي د غشو پورې به وینه نښتي. او دا دوی دپاره امتحان دی، الله پې دا امتحان راوستی دی. یعنې دوی په اسمان کې څوک ولي نه چې دوی اسمان ته غشی وویشت څوک پې ولګېدو، نه څوک پې لګېدلی نه دی په اسمان کې. خو دا چې دوی دا غشي د اسمان طرف ته وولي نو دا به د وینو نه تک سری شي او واپس به راولیږي. نو د دوی به دا مطلب شي چې په اسمان کې موږ خلک ویشتي دي او هغه مو ووجل. نو ځکه به بیا وایي قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. موږ په اسمان باندې اسمان والا باندې هم زورور شو او موږ په ځمکه والا باندې هم زورور شو. دا د دوی د راوتو طریقه ده. او د دوی دا فتنه چې ده عامه ده، په ټوله دنیا کې به دا فتنه خورېږي او دومره زیات شمار به د دوی چې کله دا یعجوج و معجوج راوځي نو داسې به وي چې لکه څنګه چې د مولخان خواره شي، د مولخانو د سیل چې داسې راشي په یو ځای باندې او په دې ټوله دنیا باندې خواره شي، دقه شان به دوی. نو ځکه به مسلمانان د دوی د شر نه د بچ کېدو دپاره هغوی به خپلو قلاګانو ته او کورونو ته او ښارونو ته ورننوځي او عیسی علیه السلام به د هغوی سره وي. نو ځکه اوږد حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه او په هغې کې دا دي د نواس بن سمعان رضی الله عنه په دې حدیث کې دا حدیث ما څو پیرې بیان کړم دی د دجال تذکره چې موږ کوله، دغه شان د عیسی علیه السلام تذکره موږ کوله. په هغې کې ما د نواس رضی الله عنه دا حدیث بیان کړی دی څو پیرې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اوږد حدیث دی خو صرف د یو ټوټه ترې بیانو. اذ اوحى الله الى عيسى عليه السلام، الله بوحي عيسى عليه السلام اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم. ما داسې بندگان خپل راوویستو چې څوک د هغوی سره جنګ نشي کولی. دا څوک دي؟ یاجوج و ماجوج دي. الله به ووایي عیسی علیه السلام ته ما داسې بندگان راوویستو چې څوک د هغوی سره جنګ نشي کولی. فحرز عبادي الى الطور. نو زما بندگان طور غر ته بوزه. طور غر ته، طور غر ده په بیت المقدس کې یو غر ده او تفصیل روان ده انشاءالله. زما د بندگان چېرته بوزه؟ طور غر ته بوزه. ويبعث الله یأجوج و مأجوج. الله به یأجوج و مأجوج راولیږي. وهم من كل حدب ينسلون. د هرې لارې نه به را رواني، د هر ګوټ نه به را رواني. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. دوی دا کوم لښکر چې دی د یاجوج و ماجوج دا به په دغه بحیره په وړي کې ونته کې دریاب باندې تیر شي چې هغې ته طبریه ویلی کېږي. دې تذکره ما مخکې کړې ده چې دا فلسطین ته نږدې ده، فلسطین او د سوریه په منځ کې راځي. فیشربون ما فیها. په دې بحیره کې چې څومره اوبه دي د ټولې به وڅکي. ویمر آخرهم. د لښکر آخرني کسان چې کله تېرېږي نو هغوی به وایي لقد کان بهذه مرة ما. په دې چې کوم څه وخت اوبه وي، یعنې دومره زورور خلک دي چې په یو پیر باندې دومره ډېر دي چې کله به دې بحیره باندې تېرېږي نو هغه اولني به د اوبه ختمې کړي، آخرني به وایي په زمانه کې وایي دلته مو اوبه وي.
ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عیسی علیه السلام او دغه ملګري دا به محصور کړي شي. محصور مطلب دوی به حصار کړي شي، راوته به نشي بهر ته. هر ځای کې به یاجوج و ماجوج او د هغوی فساد وي او خلک به د هغوی نه یېرېږي، خلک به د هغوی نه پټېږي. فیرسل الله علیهم النغف فی رقابهم. الله به یو قسمه چینجې د دوی په دې سټونو کې پیدا کړي. د چا په سټونو کې؟ د یاجوج و ماجوج په سټونو کې. فیصبحون فرسا، سهر له دوی مړه پراته کموت نفس واحده. داسې به شي لکه یو کس چې مري دقه شان به دا ټول مړه شي. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض. بیا به عیسی علیه السلام او د هغه ملګري هغه به د ځمکې ته راکوشي. فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. دوی چې کله راشي عیسی علیه السلام او د هغه د ملګري د ځمکې ته راکوشي، یعنی د خپلو قلاګانو نه د غره نه کوم ځای کې چې پټ شوي دوی به راکوشي، نو په ځمکه کې به یو لږ ځای خالي نه وي، په هر ځای کې به دا مرداران پراته وي، یاجوج و ماجوج به پراته وي او د دوی نه به څښا بینونه رواني. زهمهم معنی دا ده د دوی د جسم نه چې کوم نوونه روان دي هغه به پراته وي، څښا بینونه به رواني. فیرغب نبی الله عیسی واصحابه الى الله. نو عیسی علیه السلام او د هغه چې کوم ملګري دي هغوی به د الله نه دعاګانې وغواړي. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. الله به داسې مارغان راولېږي، دومره غټ غټ مارغان لکه د اوښانو د مرۍ ته ګوره، د اوښ دا مرۍ څومره اوږده وي، دقه شان مارغان به الله راولېږي، دومره غټ غټ به وي. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. نو دا یاجوج و ماجوج به د ځان سره اوچت کړي او کوم ځای چې الله وغواړي هلته به یې ګزار کړي. ثم يرسل مطرا. بیا به الله باران راووروي. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. کاغه کچه کور دی او کاغه پوخ کور دی، کاغه خیمه ده، کاغه د ویښتو نه جوړه ده، کاغه د وړۍ نه جوړه، هر قسمه کور چې دی الله به ورته دا باران ورسوي. فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه، او روایت کې راځي کالزلفه. دا ځمکه به الله وینځي او داسې به یې پرېږدي، داسې تکه سپینه پړقېږي به چې سړی به پرې خویېږي، د شیشې په شان به رڼا شي. ثم يقال للارض، بیا به ځمکې ته وویلی شي انبتي ثمرتك وردي برکتك. دې ځمکې ته به وویلی شي چې تا کې چې کومه میوه وه او کوم فصل هغه راوباسه، په تا کې چې کوم برکت پروت و هغه راوباسه. یو روایت کې داسې هم راځي، امام مسلم رحمه الله راوړی دی، وایي کله چې د یاجوج و ماجوج راوځي نو د نور چې کوم عیسی علیه السلام دی او د هغه ملګري دي، دغه انسانان به د دوی نه ځان پټ کړي حتی ینتهوا الی جبل الخمر. جبل الخمر ته به ورسي، یو غر ته به ورسي، هغې ته ویل کېږي جبل الخمر. د جبل الخمر چې دی دا په اصل کې بیت المقدس کې یو غر دی، فلسطین کې. ځکه دې کې بعض روایتونو کې وضاحت راغلی دی وهو جبل بیت المقدس. دې ته جبل الخمر ولې ویلی کېږي؟ وایي په دې کې ونې ډېرې دي، شینوالی پکې ډېر دی، نو ځکه ورته په عربۍ کې ویلی کېږي جبل الخمر. هغه طرف ته به دا ټول مسلمانان لاړ شي او د یاجوج و ماجوج به راوځي، نو دوی به بیا وایي لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء. ځمکه کې چې څوک و هغه خو موږ ووجل، اوس راشي څوک وجنو؟ راځي اسمان والا وجنو. فيرمون بنشابهم الى السماء. نو دوی سره چې کوم غشي دي، کومې نیزې دي، هغه به د اسمان طرف ته ولي. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. الله به په دوی باندې دا غشي واپس راوګزار کړي او په هغې به څه لګېدلي؟ په هغې به وینه لګېدلي. نو دا د یاجوج و ماجوج
د راوتو طریقه ده او دوی به په ځمکه کې چې کوم فسادات کوي د هغې وضاحت دی خو د دې نه زیاتې خبرې پکې موږ نشو کولی وجه دا ده چې دا غیبي خبرې دي په دې کې موږ صرف دومره ویلی شو څومره چې الله ویلي دي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي نه د الله نه مخکې کېدی شو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې کېدی شو هغه خبره به بیانو چې کوم حدیثونو کې ده حدیثونو کې صرف دا دي چې عیسی علیه السلام به وي د هغه په زمانه کې به دوی روزي په دغه طریقه باندې به هغه دیوال سوری کوي په ځمکه کې به لوی فساد کوي او بیا به په دې طریقه باندې الله مرداروي که د دوی سره چې کوم غشي دي او کمې نیزې دي دا د مسلمانانو غنیمت دی ګورئ یو حدیث کې داسې راځي تاسو به حیران شئ ډېر ناشنا روایت دی امام ابن ماجه راوړی دی امام دیلمي هم راوړی دی په مسند الفردوس کې په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمانان به دغه غشي دا کم چې د دوی سره دي او دا کمې نیزې چې د دوی سره دي دا به مسلمانان بلی ځان له به پې اور بلی استعمالی به 7 سنین وکاله یاجوج و ماجوج سره چې کوم غشي دي کوم اسلحه ده کومې نیزې دي دا به مسلمانان استعمالی د دې نه به فایده اخلي اور به پې بلی څو کاله وکاله او دا دلیل دی په دې باندې چې د دوی عادت څه دی عادت ډېر زیات دی ډېر زیات عادت دی ځکه چې وکاله صرف د دوی دا غشي او د دوی دا نیزې دا به مسلمانان استعمالی سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين حدیث کې داسې راځي چې مسلمانان به وکاله داسې ایسي او دې نه به فایده اخلي یو روایت کې داسې راځي چې کله دوی روزي او دا فسادات ځمکه کې دا فسادات په ځمکه کې ډېر کي اذ بعث الله دودا في اعناقهم الله به د دوی په دې مرو کې چینجي پیدا کړي او دا خلک به د دوی نه ټول تښتېدلي که نه نو فیصبحون موتا سهار له به ټول مردار پراته لا يسمع لهم حس حرکت به هم نه راځي داسې به الله ختم کړي د دې چینجو سره چې د دوی هغه څوک به کشار هم نه اوري ښه نو مسلمانان کوم ځای کې دي مسلمانان خو پټ شوي دي که نه قلاګانو کې او په کوم غر کې په تور غر کې هلته ټول پټ شوي دي نشي راوتی بهر ته خو چې کله د مسلمانان داسې ویني چې یاره شور شغرب نشته او هر څه غلي پراته دي نو یو به پکې وي الا رجل یشري نفسه فینظر ما فعل هذا العدو یو سړی په تاسو کې داسې نشته چې راپاسي او ځان قربان کړي ځان به قرباني ځکه چې کیدای شي ژوندي نو لاړ شي وګوري چې د دشمن څه چل کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیتجرد منهم رجل محتسما لنفسه یو سړی به راوځي خو هغه به ځان قربان کړی قد وطنها على انه مقتول دې سړي به دا خبره په ځان په زړه کې اچولي چې زه څه یم زه مړ یم خو صرف که مړ نه شم جو خبر به راوړم نور که راګیرې کړم چې زه مړ یم فینزل نو دی به راکوشي د قلا نه راکوبه شي د هغه غر نه فیجدهم موتا چې ویني هغه ټول به مړه پراته بعضهم على بعض بعض به بعضو له پاسه پراته فینادي اواز به وکړي یا معشر المسلمین الا ابشروا فان الله عز وجل قد کفاکم عدوکم ای د مسلمانانو ټولګیه زیری د لره کوم الله ستاسو هغه دشمن ختم کړی فیخرجون من مدائنهم وحصونهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوی چې به کومو ښارونو کې پټ شوي دي د هغه ښارونو نه به راکوشي او د هغه قلاګانو نه به راوځي موږ خو دا وایي چې د دوی سره چې کومه اسلحه ده دا به څوک استعمالوي مسلمانان به د څه لپاره استعمالوي اور به ترې بلوي دوی د بدنونو سره به څه کېږي مارغان به ګزار کړي خو بیا هم سزي کې خو به پراته وي که نه نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویسرحون مواشیهم مسلمانانو خو د ځان سره خپل څاروي هم پټ کړي وو که نه اوس چې دا څاروي ته راوویستو نو دوی لپاره خو څه پکار دی که نه خوراک پکار دی فما يكون لهم رعي إلا لحومهم
نو نور څه خو به نه نو دوی به د دوی هغه غوښې خوري دا درندګان زناور څاروي دوی به د دوی دا غوښې خوري د هغوی د لاسه به سم ساربه شي او سم به خوشحاله شي سم به ساربه شي د هغې سره نو دا انجام د دوی د بدنونو د غوښو دی او هغه انجام د دوی د اسلحو دی او د دوی د سامانونو دی او د دوی د غشو او د دوی د نیزو دی یو بل روایت کې هم داسې راځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی چې کله دوی دا ووایي چې راځئ اسمان والا سره جنګ کوو ځمکې والا خو زموږ نه پټ شو ویرې دي ټول نو په دغه ټیم کې به عیسی علیه السلام الله نه سوال وکړي او دعاګانې به وغواړي چې یا الله موږ د دې شر نه موږ بچ کړه یا الله نو الله به دا ټول مړه کړي بیا به د دې د لاسه د دوی د دې بین د لاسه به د دوی د دې بین د لاسه به مسلمانان تنګېږي نو بیا به عیسی علیه السلام دعا وغواړي نو الله به سره ووروي باران به راووروي په روایت کې داسې راځي چې الله به سیلۍ راولي او داسې سیلۍ به الله راولي چې دا ټول به راوچت کړي او دریاب ته به یې غوځار کړي او بیا به په مسلمانانو باندې هغه امن او امان واپس راشي دا حاصل او یو څو خبرې وي د یاجوج او ماجوج په باره کې او په دې باندې به اکتفا وکړو تفصیل موږ نن ونه کړو او ډېرې خبرې ځکه چې څه قدرمن میلمانه راغلي دي نو د هغوی د لاسه په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله پر روان درس کې او پر روان هفته کې چې بیا کوم باقي علامات دي او نښې دي د قیامت د هغې تذکره به کوو الله دې موږ د آخرې زمانې د فتنو نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کوم وخت کې زموږ نه الله راځي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين